د کهانۍ شروعات کیږي د یو څو دوستانو نه چې د شپې نه ناست یو شراب څکي، خو په دې کې یوه جینۍ ډېره خفه ناسته وي. کله چې دا ټول دوستان دې جینۍ ته وګوري نو د دې نه تپوس وکړي چې اخر ته ولې دومره خفې. دا ورته وایي چې مارکیټ ته یو نوی اپ راغلی دی او چې څوک یې ډاونلوډ کړي نو د هغه د مرګ اګزیکټ ټایم ورته ښیي. او دا جینۍ وایي چې زه د دې وجې نه خفه یم ولې چې ما سهار دا اپ ډاونلوډ کو او ما چې څنګه دا اپ کولاو کو نو ما ولیدل چې ما مرګ به د نن نه 15 ورځې پس کیږي. دای چې واورېد نو دوستانو یې پسې وخندل او په مذاق کې د ټولو دغه اپ ډاونلوډ کو. دیو یو شرط ولګو چې په اپ کې څوک څومره زر مړ کېدو والا وو نو هغه به دا ټول د شرابو ګیلاسونه یوازې څکي. د اپ د ډاونلوډ کېدو نه مخکې دیو ټولو ته یوزر اګریمنټ رالی خو دوی هم د هغې جینۍ په شان بغیر د لوستلې اکسپټ کو. د دې نه پس ټولو د خپل ژوند هغه انسي ولیدې. اوس ټولو په نمبر د خپل ژوند بد شوی ټیم دی نورو ته وښودو. د چا په دې کې 20 کاله ټیم او د چا په دې کې 15 کاله. خو په دوی کې کوټني نومې جینۍ پریشانه ښکارېده. کله چې دی د خپل موبایل د نورو دوستانو ته وښودو نو د دې سره صرف 3 غنټې ټیم پاتې و. څنګه چې انسي زیرو شي نو دا به مړه کیږي. دا چې ویني نو کوټني ویریږي. خو د دې دوستان کوټني سمجاو کی چې یریږه مه، دا اپ صرف یو مذاق دی. اوس د گیم په حساب باندې چې د چا موبایل کې کمه زندگی خوستل شوې ده په ټیبل باندې پراته د شرابو ګیلاسونه بسکي. کوټني دا گیم وبیلی ولې چې د کوټني په موبایل کې د دې د ژوند صرف 3 غنټې پاتې دي. دا ټول دوستان دی کوټني ته وایي چې د رولز مطابق ته به دا ټول شراب سکي. په دې کې د کوټني یو بل ملګری ایوان راشي او د کوټني په ځای باندې هغه په خپله باندې دا ټول شراب وسکي. پارټي چې کله ختمه شي نو کوټني د ایوان سره په ګاډي کې کینی. ایوان ډیر زیات شراب سکلی وو، د دې وجې نه ډیر نشه و نو کوټني ایوان د ډرایوینګ نه منع کوي. خو ایوان د دې خبره نه مني. کوټني هسې هم د اپ په وجه یریدلی وي، د دې وجې نه د ګاډي نه راکوشي او پیدل روانه شي. ایوان کوټني ته په ګاډي کې د کېناستو څو ځل وینا وکړي خو چې دا پکې کینني نو ایوان غوسه شي او دا یوازې پریږدي او د دغه ځای نه روان شي. په دې کې د کوټني په موبایل باندې د اپ نوټیفیکیشن راشي چې تا یوزر اګریمنټ مات کړی دی. د کوټني په سمج کې سره نشي خو چې دا ویني نو ډیره زیاته ویریږي. په دې کې موږ وینو چې یو سړی تور کوټ اغوستی دی او په دې پسې شاته ور روان دی. په دې کې د کوټني په موبایل باندې یوه ټالۍ راشي چې د دې څه صرف 2 منټه ټیم پاتې دی. کوټني ویریږي او په منډه کور ته لاړه شي. کور ته چې څنګه دننه شي نو د دې په غوږونو څه عجیبه اوازونه لګي او د اپ دغه ټالۍ پې هم لګي. د دې ټالۍ نه کوټني تنګه شي نو موبایل بند کړي خو موبایل دوباره په خپله کولاو شي او دوباره انسي شروع شي. په اخره کې یو ناشنا شیز کوټني بره راکاږي او د انسو ختمېدو سره دا د بره نه راوارتی او مړه شي. دلته موږ ته پته ولګي چې دا اپ څه مذاق نه دی بلکې په رښتیا د انسانانو د ژوند ټیم ښکاره کوي. بل طرف ته موږ د کوټني ملګری ایوان وینو چې ګاډی جنګولی یي. ایوان خو بد شوی یي خو په کم سیټ باندې چې کوټني کېناستو والا وه په دې کې د یوې ونې یو غټ لرګی ښخ شوی یي. یعنې د کوټني مرګ اصل کې داسې وو. د دې نه پس موږ په هسپتال کې د کوین نومې یو نرس وینو چې ټرالي ورسوي او د یو مریض کمرې ته ورشي. دا ګوري چې مریض بغیر د ناشتې نه بار ته وتلی دی. کوین ته پته ده چې په دې وخت کې به مریض چرته وي. د دې وجې نه دا سیده د هغه خواله لاړه شي. دلته موږ وینو چې مریض بل څوک نه دی بلکې د کوټني هغه دوست ایوان دی. ایوان ډیر زیات یریدلی دی. دا کوټني ته د دغه اپ په باره کې ټول هر څه ووایي چې څنګه کوټني دا اپ ډاونلوډ کړی و او په هغه ټیم دا مړه شوه کم ټیم چې د اپ ښودو. کوین ایوان ته وایي چې دا صرف یو اتفاق و. یو اپ به څنګه د انسان د مرګ وخت معلوم کی، دای سمجاو کی او د اپریشن د پاره تیار کی. خو ایوان د اپریشن د پاره نو تیار ولی چې دی هم دغه اپ ډاونلوډ کړی وو. د اپ په حساب باندې د ایوان سره صرف 19 غنټې پاتې وي او 19 غنټې پس د ایوان اپریشن وو. دې ته پته ولګي چې د اپریشن په ټیم کې دا مري. خو کوین ایوان ته وایي چې داسې څه به نه کیږي. لږ ټیم پس کوین د اسپتال د هیډ نرس سره میلاو شي. هغه د ځان څخه بوزي چرته چې یو ډاکټر او د سټاف خلک د کیک سره کوین ته سرپرایز ورکي ولې چې دا د نرس په ټیسټ کې پاس شوی وي. دیو چې کله کینی او کیک خوري نو
کوین ټولو ته د ایوان د ډاونلوډ شوي اپ په باره کې ووایي. دلته څه کسان نور هم ووایي چې موږ د دې اپ په باره کې اوریدلی دي. د مذاق د پاره دی خلکو هم د ژوند د باقی ټیم د معلومولو د پاره دغه اپ ډاونلوډ کی. په دې کې د سیلیون نوم یو ډاکټر هم شامل وي کوم چې د دې زګي د ټولو نه غټ ډاکټر وي. ډاکټر په موبایل کې خپل باقی ژوند ویني نو ډیر خوشاله شي ولی چې دا 90 کالو تر رسیدلو والا دی او د نورو ته هم ډیر اوږد ټیم ښیي. په دې کې یو سړی یوه ښځه راوړي کومه چې بېهوشه شوي وي د دې د زړه دړکن او ساه ودرېدلې وي خو دې ورته یو انجکشن وکي او بچي کی. کوین د ټولې ورځې د کار کولو نه پس چې کله کور ته راشي نو دې ته د دغه اپ د ډاونلوډ کولو نوټیفیکیشن راشي. دا اپ ډیر سیریس وانخلي او ډاونلوډ یې کی او بغیر څه د سوچ او د سمجھ نه د دې ټول ټرمز او کنډیشن ایکسپټ کی. نو دې ته پته ولګي چې د دې د ژوند خو صرف 2 ورځې پاتې دي خو کوین دا نظر انداز کی او کور ته لاړه شي. د کوین په فیملی کې د دې پلار او د دې وړه خور جاډن وي خو د دې مور یو کال مخکې په یو اکسیډنټ کې مړه شوې وي. په سبا لمونږ په هسپتال کې ایوان وینو کوم چې ډیر زیات یریدلی وي ولی چې د دې په موبایل کې د دې د ژوند ټیم رو کمیږي او اوس صرف د دې د ژوند یو څو منټه پاتې دي. دا د اپریشن په ځای باندې د هسپتال نه وتښتي. څنګه چې دا وتښتي نو د دې په موبایل نوټیفیکیشن راشي په دې کې دا خوستلی شوي چې دې یوزر اګریمنټ مات کو. دلته موږ ته پته لګي کله چې څوک د دې اپ په ذریعه خپل باقی ژوند ویني نو دا خپل مرګ نشي بدلولی. څنګه چې څو ورځې مخکې د ایوان د ملګري کوټ نیسه شوې وه د ګاډي نه راکوزه شوې وه او د مرګ نه د پټېدلو کوشش یې کولو په دغه ټیم کې د یوزر اګریمنټ مات کلی و او دا مړه شوه. دغه شان اوس ایوان هم اپریشن ونه کو او د مرګ نه د بچ کېدلو کوشش کوي. ایوان چې څنګه مخکې لاړ شي نو دا په شیشه کې یو تور سوری ویني خو چې څنګه دا شاته تاو شي او وګوري نو دلته هیڅ هم نه وي. په دې کې اچانک د مخې شیشه ماته شي. دا چې ویني نو ایوان د یېرې په وجه منډه کی. کله چې څېړو ته راورسي نو اچانک بجلی لاړه شي. په دغه ټیم کې دا د چا د قدمونو آواز اوري. کله چې دا د خپل موبایل لیټ آن کی نو مخې ته خپله ملګري کوټني په نظر راځي خو د دې د ملګري نه یو پیری جوړ شوی. دا د دې نه وتښتي خو په جلتۍ کې د دې موبایل ولویږي او لږ ټیم پس دغه پیری ایوان هم مړ کی او په څېړو باندې لاندې ګزار کی. کوین چې کله هسپتال ته راشي نو دې ته پته ولګي چې ایوان د څېړیو نه راولېدلی او مړ شوی دی. دا چې واوري نو دې ته د ایوان خبرې یادې شي کوم چې په تېره ورځ دې کوین ته ویلي وو چې د دې اپ په حساب باندې د دې 19 غنټې پاتې دي. د دې وجې نه اوس کوین هم په دې باندې شک کوي چې په رښتیا باندې دې اپ خو د ایوان نه دی وجلی. خپل شک په یقین کې د بدلولو دپاره دا سیده هغه ځي ته لاړه شي په کوم ځي کې چې د ایوان جسم پروت وي. دا د ایوان فون راواخلي او د چیک کولو کوشش یې کوي خو په دې فون باندې د ایوان پیس لاک لګېدلی وي د کم په وجه باندې چې دا د ایوان د جسم نه کپړه لرې کي او د دې موبایل د ایوان د مخ خواته نږدې کي. په دې باندې د موبایل لاک کولاو شي او دا ویني چې د دې اپ انسی زیرو شوي دي. اوس کوین ته هم پوره یقین راشي چې دا اپ مذاق نه دی بلکې رښتونی دی. څنګه چې د دې نظر د موبایل نه واوړي او په ایوان ولګي نو د ایوان سر په خپله راتاو شوی او دې طرف ته ګوري. دا ویریږي او په جلتۍ د مړي جسم په فریزر کې کیدي. اوس کوین ډیره ویریږي چې دا هر څه د دې سره هم کیږي ولی چې د اپ په مطابق د دې سره اوس صرف یوه ورځ ده او سبا دا د خپل پلار سره د خپلې مور قبر ته تلو والا ده. د دې نه دې ته پته ولګي چې په لاره کې به ضرور د دې اکسیډنټ کیږي. په دې کې به زه مرمه. د دې وجې نه کوین د خپل مرګ نه د بچ کېدلو دپاره خپل پلار ته فون وکي او د سبانۍ ورځې ادیرې ته تلل کینسل کي. په دې کې د کوین په موبایل باندې یو نوټیفیکیشن راشي چې دې یوزر اګریمنټ مات کو. دا چې ویني نو ډیره زیاته پریشانه شي. په دې کې ډاکټر سیلون دا کمرې ته راوغواړي چې د مریض هیلپ وکي خو دلته د ډاکټر ارادې خرابې وي او د کوین سره د زبردستۍ کولو کوشش کوي. کوین په څه ناڅه طریقه باندې د دې نه خپل ځان کولاو کی او راوځي او هډ نرس ته د دې په باره کې وایي خو د کوین د وینا نه مخکې ډاکټر د هډ نرس په بل کار کې ولګوي. کوین چې کله کور ته راشي نو د شپې نه په انټرنیټ باندې د دې اپ په باره کې سرچ وکي نو دې ته د کوټني په باره کې انفارمیشن میلاو شي. دې ته د یوې جینۍ ویډیو هم میلاو شي. هغه وایي چې د دې اپ د ډاونلوډ کېدو نه پس
دې ته د خپل رور په شکل پیری ښکاري کم چې څو کاله مخکې مړ دی. لږ وخت پس هغه جینۍ وایي چې د دې وخت ختمېدو والا دی. په دې کې په دې جینۍ هم څه وشي، خو چې کوین د ویډیو کمنټس چیک کړي نو په کمنټ کې ټول خلک پیک ویډیو وایي په کم باندې چې کوین ته لږه شان حوصله میلاو شي او چې څنګه کوین لیپټاپ بند کړي نو اچانک کوین ته هم د ایوان پیری په نظر راشي. د دې نه ډېره ځای ته ویریږي او چې څنګه دا لیټ ولګي نو په دې کې ایوان غیب شي. په دې کې ورته بل نوټیفیکیشن راشي چې دې یوزر اګریمنټ مات کو. دا خپل موبایل په ځمکه ولي او ماتې کی او د کمرې نه بار ته وځي نو د یېرې په وجه په ګاډي کې ټوله شپه تیره کی. په سهار له د کوین خور جارډن راشي او دا راویښه کی. دی دواړه واپس خپلې کمرې ته راشي او دلته د کوین وړه خور جارډن د کوین موبایل وګوري. په دې کې اوس هم انسي روانې وي نو دا کوین ته وایي چې تا هم دا ایپ ډاونلوډ کړی دی. دا چې واوري نو کوین پریشانه شي ولې چې د دې وړې خور جارډن ته هم د دې ایپ په باره کې پته ده او دا هم دا ایپ استعمالوي. د کوین د موبایل مکمل سکرین مات شوی د دې وجې نه هغه نوی موبایل اغستلو دپاره دکان ته لاړه شي. دا سوچ کوي چې په نوي موبایل کې به دغه ایپ هم نه وي خو چې څنګه دا موبایل واخلي نو دغه ایپ په خپله په دې کې ډاونلوډ شي. په دې کې کوین ډېره غوسه شي او د دکاندار نه د دې ایپ په باره کې تپوس وکړي خو دې ته هم د ایپ په باره کې څه معلومات نه وي. دا دکاندار یې د ډیلیټ کېدلو کوشش کوي خو د دې ایپ د ډیلیټ کولو آپشن هم نه و. په دې باندې کوین په غوسه کې د دکاندار نه خپل موبایل راواخلي او لاړه شي. په دې کې د میټ نوم یو الګ د کوین خبرې واوري نو د دکاندار خواله ورشي. دا هم د دې دکاندار نه د دې ایپ په باره کې تپوس وکړي. بل طرف ته کوین واپس کور ته د تللو دپاره په ګاډي کې کینی خو چې څنګه دا دغه مخکینۍ شیشې کې وګوري نو د دې شاته یو تور واسکټ والا سړی ولاړي نو ډېره ویریږي. څنګه چې دا شاته وګوري نو هغه غیب شي. په دې کې یو پیری د دې مخ ونیسي. په دې وجه ګاډی په تیزۍ سره پر ریوس لاړ شي خو شاته د ګاډي د والي نه بچ شي. په دې کې د دویم ګاډي والا سړی په غوسه کې راکوز شي او په کوین باندې غوسه شي خو په دې کې میټ بار ته راشي او هر څه برابر کی. دا کوین ته وایي چې ما هم دا ایپ ډاونلوډ کړی دی او زه ستا نه هم مخکې مړ کېدو والا یم. اوس دواړه په یو بار کې کینی او د دې ایپ په باره کې خبرې کوي. میټ کوین ته وایي چې کله تا ایپ ډاونلوډ کو نو تا یوزر اګریمنټ لوستلی و. په دې باندې کوین جواب ورکوي چې نه ما ډایرکټ ټرمز او کنډیشن ایکسپټ کړه. میټ ورته وایي چې ما هم دغه غلطي کړې ده موږ له یو ځل لوستل پکار وو. په دې کې میټ په دغه بار کې یو نشهیي ویني. دا چې ویني نو د میټ په دماغو کې یو آیډیا راشي. دا کوین ته وایي ولې نه چې موږ د دې نشهیي په موبایل کې دغه ایپ ډاونلوډ کو. د دې په وجه به موږ ټرمز او کنډیشن وګورو. د دې نه پس دا دواړه د دغه نشهیي خوا ته ورشي. دې نشهیي ګډې وډې خبرې کولې خو دې دواړو ورته د ایپ په باره کې وویل. د دې نه پس دا نشهیي ومني. کله چې دا دغه ایپ ډاونلوډ کړي او څنګه چې یوزر اګریمنټ ته ورسي نو کوین د دې نه موبایل واخلي او ویل ولي. نو اوس دیو ته د یو رول په باره کې معلومات وشي چې په ایپ کې د خپل مرګ ټیم د لیدلې نه پس یو یوزر به د خپل مرګ نه د پټېدلې کوشش نه کوي خو دیو دواړو خپل سفر کینسل کړی و او دا اګریمنټ یې مات کړی دی. د دې اورېدو نه پس هم دغه پاگل نشهیي اګریمنټ ایکسپټ کړي. د خوشقسمتۍ نه دې نشهیي ته پته ولګي چې دا به نور هم 40 کاله تیروي. په دې کې کوین ته یاد ورشي چې په کوم هسپتال کې دا کار کوي. په دغه هسپتال کې یو پادري هم دی. کېدای شي چې دا موږ د دې حالت نه راوباسي. د دې نه پس کوین او میټ هسپتال ته لاړ شي او پادري ته دغه پیري ټوله قصه وکړي. پادري ورته وایي پیري باندې یقین نه ساتي. د دې وجې نه وله دا د یو بل پادري اډرس ورکړي چې دا د پیریانو په معامله کې ایکسپرټ دی. د تلو نه مخکې هډ نرس کوین یو میټینګ ته راوغواړي چېرته چې ډاکټر سیلون الټه په کوین باندې الزام ولګوي چې دې د کوین سره نه کوین د دې سره زبردستی کوله. کله چې کوین خپله صفایي پیش کوي نو د میټینګ هډ د کوین یوه خبره هم نه مني او کوین د نوکرۍ نه وباسي. کوین ته د نوکرۍ څه پروا نه وي ولې چې اوس خبره د دې په ځان باندې راغلې ده. د دې نه پس دې دواړه یو چرچ ته ورسي چېرته چې دې دواړه یو سړی ګوري د کم په باره کې چې دې ته هغه پادري ویلي وو. په اخره کې دې دواړه دغه پادر ته راورسي او پادر ته د دې ایپ په باره کې هر څه ووایي. د دې خبرې چې واوري نو پادر د بایبل یوه کهاني دیو ته واوري. په کهانۍ کې لیکلي شوي چې 200 کاله مخکې یو باچا و چې دا به جنګ ته تلو خو دغه باچا یریدو چې
چې دا په دې جنگ کې مړ نشي. د دې نه پس دا د یوې زړې ښځې خواته تللی او د دې نه تپوس وکړي چې دا به په دې جنگ کې ژوندی پاتې شي. نو دا زړه ښځه ورته وایي چې زه تا ته ستا د مرګ صحیح ټیم شم ښودلی، خو شرط پکې دا دی چې د مرګ وخت د پیژاندلو نه پس ته به د خپل مرګ نه د بچ کېدلو کوشش نه کې. دغه باچا یې ومني او دې ته پته ولګي چې دا به په دغه جنگ کې مري. اوس دغه باچا د مرګ د یېرې نه د دغې ښځې خبره نه مني او خپل وړوکی ورور جنگ ته لیږي. خو د دې په وړوکي ورور هیڅ هم نه کیږي بلکې دا خلک جنگ ګټي. خو د دې ډرپوخ باچا شاته د اوزن نوم یو پیری ولګي. دا دغه باچا په ډیره سخته باندې په دغه ټیک وخت باندې ملکی کوم وخت چې د دې په تقدیر کې لیکلی شوی. پادر چې ولیدل نو دې ته پته ولګېده چې د دې شاته هم د اوزن نومي پیری لاس دی. پادر وویل چې کېدی شي چې دا اپ هم د اوزن پیری یو شکلي. دی وویل خو چېرته تاسو د خپل مرګ نه ځان خلاصوئ نو د ټولو نه مخکې تاسو دواړه دا اپ هیک کئ او د دې کوډینګ ماله راوړه. زه چې د دې اپ کوډ وینم نو زه به د دې پیری نه تاسو خلاص کما. دا چې واوري نو کوین او میټ له په جلتۍ د دې اپ هیک کول پکار دي ولې چې د دیو څه ډېر کم ټیم پاتې دی. دیو دواړه د هغه موبایل دکاندار خواته راشي او دې ته د دې اپ د هیک کولو ریکویسټ وکړي. دکاندار د دې کار دپاره تیار نه و خو چې کله دې له کوین پیسې ورکړي نو دا یې ومني. د څو ګنټو د مهنت نه پس په اخر کې دا اپ هیک کړي او د دې کوډ راوباسي. کوین په جلتۍ کې د دې کوډ تصویر واخلي چې پادر ته یې وښیي. دلته دوی ویني چې د دې اپ په لکونو یوزرز دي. په دې کې اچانک دکاندار هم خپل نوم ویني. دا د خپل کوډ سره چیړ چاړ وکړي او خپل عمر د 100 کالو نه هم سیوا کړي او دې په رښتیا باندې کار کولو. اوس د دې هیکر سره د دې اپ فول اکسس ورسه دی. دا چې څومره هم غواړي د چا زندگی هم زیاتولی شي. دکاندار د میټ او د کوین په ریکویسټ باندې د دې دواړو عمرونه هم سیوا کړي. په دې کې کوین ته په ډیټابیس باندې د خپلې خور جاډن نوم هم ښکاره شي. د دې مرګ خو د کوین نه هم 3 منټه مخکې کېدو والا دی. یعنی په هغه اکسیډنټ کې کوین او جاډن دواړه مړه کېدو والا وو. خیر کوین د جاډن عمر هم سیوا کړي. اوس کوین او میټ ډېر خوشحاله شي ولې چې دیو ته اوس د مرګ یېره نشته. خو دا خوشحالي د لږ وخته پورې وه. د دې نه پس کوین او میټ د کوین کور ته لاړ شي او د سیفټۍ دپاره په یوه کمره کې پاتې شي ولې چې اوس هم د دیو په زړه کې د پیري یېره ده. د شپې په وخت کې چې کله دوی اوده کېدو والا یي نو کوین د میټ نه تپوس وکړي چې تا ولې دا اپ ډاونلوډ کړی دی. نو میټ ورته وایي چې زما وړوکی ورور مړ شوی دی نو زه هم د مرګ نه یریدم نو ما دا اپ ډاونلوډ کو او خپل عمر مې چیک کوو چې ما ته څومره ټیم پاتې دی. د دې وجې نه ما دا اپ ډاونلوډ کو. د دې نه پس کوین میټ ته خپله کهاني وکړي چې یوه ورځ دا د مور نه په پټه یو پارټۍ ته تلي. کله چې د دې مور د دې د کتلو دپاره د کور نه بار ته راوځي نو په لاره کې ګاډی ووایي په دغې سره مړه شي. یو بل ته خپلې کهانیانې وکړي او دواړه اوده شي. نو په نیمه شپه کې پیری بیا د کوین د یرولو دپاره راشي. کوین څه عجیبه آواز اوري. په دې باندې د کوین سترګې کولاو شي. دا ویني چې د میټ لاس د دې په لاس کې دی. دا د میټ لاس خوځوي او د ویښولې کوشش یې کوي. په دې کې اصلي میټ دروازه کولاو کی او دننه راشي. په اصل کې د کوین په خېټه باندې د بل چا نه بلکې د دغه پیري لاسي او دا پیری په کوین باندې حمله وکړي. خو میټ همت وکړي او د دې نه کمبل لرې کړي. په دې وجه دا پیری وتښتي او دلته دیو ته پته ولګي چې د دیو اپ د هیک کېدلو نه پس څه پیدا نشته ولې چې د دیو اکاونټ دوباره خپل وخت راشي. کوین سره د خپلې وړې خور د جاډن فکر پیدا شي. دلته جاډن هم پیری یری خو د دې نه مخکې چې په جاډن باندې څه وشي په دغه ټیم کې کوین ورورسي. جاډن ډېره زیاته یریدلي نو دوی درې واړه میلاو شي او د پادر خواته ورسي. کوین ورته وایي چې د اپ د هیک کولو پلان ناکامه شو. اوس هم پیری زموږ نه قلاریږي. د دې نه پس ورته دیو د اپ هغه هیک کلی کوډ وښیي. پادر یې چې ولولي نو دې ته پته ولګي چې کوم یوزر دا اګریمنټ مات کړي نو په دې باندې د پیري کرس ولګي کوم چې د پادر په حساب باندې یوه ښه خبره ده ولې چې دا کرس ماتېدی شي. اوس پادر دغه پیری په خپله لوبه کې د راګیرېدلو پلان جوړ کو. هغه به ته وایي خو چېرته تاسو دا پیری غلط ثابته کو نو دا کرس به مات شي. یعنې کو هر یو انسان د دې اپ د ټیم نه یو څو سیکنډه مخکې یا یو څو سیکنډه وروسته مړ شي نو پیری به غلط ثابته شي او دغه شانته کې به کرس مات شي. د دې نه پس دا 4 واړه بیسمنټ ته ورسي او دلته سره جادو منتر والا سرکل جوړ کړي. د میټ سره یو څو
منټه پاتې او لیټ مړ کېدو والی. د دې مطلب دا دی چې پیری په میټ پسې راغلی دی. پادر دې درې واړو ته وایي چې زر په دې سرکل کې ودرېږئ او ورته وایي تر څو چې تاسو په دې سرکل کې یې د هغې پورې هیڅ شیطاني طاقت یا پیری تاسو له لاس نشي درولی او په غلطۍ باندې هم د دې دایرې نه بار ته د وتلې کوشش مه کوئ. ګنې مړه به شئ. لږ وخت پس پیری د دې مخې ته راشي خو دا د سرکل نه نشي دننه کېدی. په دې کې اچانک میټ ته د دې هغه مړ شوی رور ښکاري خو دا په اصل کې د میټ رور نه وي بلکې پیري د ځان نه د میټ رور جوړ کړی چې په دې وزن میټ د سرکل نه بار شي. دا چې ویني نو میټ ایموشنل شي. څنګه چې د سرکل نه بار قدم کیږي نو پیری د میټ خپه ونیسي او دا راکاږي. دا چې ویني نو کوین هم په دې پسې شاته منډه شروع کړي. دا چې کله بار ته راشي او ګوري نو میټ بالکل صحیح سلامته په روډ باندې ولاړي. په دې کې یو تیز گاډی راشي او میټ ووي او مړی کی او د میټ د مرګ سره سره د دې د موبایل هغه انسي هم زیرو شي. د میټ مرګ چې په خپلو سترګو ویني نو کوین ډېره زیاته ویریږي او اوس بل نمبر د دې د خوري. خو کوین چې وګوري چې بار ته د راتلو په وخت کې جارډن ډېره زخمی شوي وي. د دې وجې نه د علاج دپاره جارډن خپل هسپتال ته ویسي. په دې وخت کې د کوین سره کار کولو والا نرس کوین ته ووایي چې ستا خبره بالکل ټیک وه. ډاکټر سلیون زما سره هم د زبردستۍ کولو کوشش کلی و. په دې کې د کوین نظر په دغه حرامي ډاکټر سلیون باندې ولګي. ډاکټر سلیون چې ویني نو کوین ته یوه آیډیا راشي چې د دې ډاکټر عمر خو 90 کالو پورې دی. خو دا کوین دا ډاکټر اوس مړ کي نو د پیري کرس به مات شي او دا دواړه خویندې به بچ شي. نو دا یو پلان جوړ کړي. کوین د ډاکټر دفتر ته ورشي او هغه ته وایي چې ما ته واپس خپله نوکري پکار ده او د دې دپاره زه هر څه ته تیاره یم. کوین ورته وایي چې زه به ستا د هسپتال شاته انتظار کومه. ډاکټر بغیر څه د سوچه د کوین په جال کې گیر شي او دغه خالي ځي ته ورسي. دلته کوین په لاس کې یوه سریه نیولي چې څنګه ته موقع میلاو شي نو کوین په ډاکټر باندې حمله وکړي. ډاکټر زخمی شي او په ځمکه راولویږي. کوین د مخکې نه د خپل ځان سره مورفین انجکشن راوړی او څنګه چې دا انجکشن ډاکټر ته لګوي په دې کې دغه پیری دلته راشي او ډاکټر شاته راکاږي او بچي کی او ډاکټر د دې ځینه وتښتي. اوس د جارډن د مرګ وخت راشي. د دې څه صرف 2 منټه پاتې پیری د دې د وجلې دپاره ورسي. دا د پیري نه پټه شي او د ځان د بچ کولې کوشش کوي. خو دغه ایپ د دې د پټولې ځای ښیي او پیری جارډن ونیسي. خو په دغه وخت کې کوین د پیري مخې ته راشي او دغه انجکشن ځان ته ولګوي. په دې به کم سي کم د دې خور خو بچ شي. نو دغه پیری د ځان نه د کوین مور جوړه کړي. کوین چې خپله مور ویني نو ایموشنل خوشي خو جل دې ته پته ولګي چې دا دغه پیري یو چال دی. دا دغه مارپین انجکشن خپل ځان ته انجکټ کړي. په دې وجه کوین د خپل وخت نه مخکې مړه شي او پیری غلط ثابت شي. نو د دې پیري نه یو لوګی جوړ شي او په هوا کې والوزي او د کوین دغه پلان کامیاب شي. په کم کې چې د دې خور بچ شي جارډن د کوین خواته راشي او جاړي. په دې کې دا وګوري چې د دې په مټه د یو میډیسن نوم لیکلی شوی دی. دغه میډیسن د کوین په لاس کې جارډن دغه انجکشن جل راوالي او د کوین په مټه یې ولګوي. د دې نه د زهرو اثر ختم شي او کوین واپس ژوندی شي. کومو خلکو چې دا ایپ ډاونلوډ کړی د هغو ټولې انسي ودرېږي. کوین ته د دې خپله نوکري واپس میلاو شي او هغه حرامي ډاکټر جیل ته ویسي. د دې سره زمونږ کهاني سر ته رسي. کو تاسو دغه شان میسټیریس ویډیو کتل غواړئ نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده. د ویډیو کتلو یو جهان مننه. ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.